د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د جامعه فاروقیه دینی مدرسې د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د لوګر والي، ځایي مسؤلینو، جهادي شخصیتونو، دینی عالمانو او سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د مدرسې بنسټګر وایي چې له دې دینی مدرسې جوړولو څخه یې موخه په دینی او اسلامي روحیه د هیواد د بچیانو روزنه ده او زیاتوي چې دلته به طالب العلمانو ته د نویو علمي معیارونو او میتودونو سره سمه روزنه ورکړل شي. نو ان شاء الله زموږ پروګرام داسې ده چې موږ به د ابتدایي طالبانو لپاره په ډیر ښه معیاري سیستم باندې استادان او په ښه نصاب باندې به وخت په وخت مجربو استادانو لخوا غور کیږي او کوشش به دا کوو چې د موږ د تاسې د نوي نسل د ځوان نسل لپاره ښه خدمت وړاندې کړو او نوي ځوانان نوي ماشومان په ښه علمي استعداد او قدرونه وروزو. په ورته وخت کې د سیمې دیني عالمان مدرسې د الله جل جلاله د مبین دین د زده کړې او پالنې مرکزونه ګڼي او د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي. الله تعالی د شانو ډېر غیرتي ذات ده چې د دین لپاره څوک دا کار شروع کړي چې د دین د حفاظت او د دین د هغه طالبانو لپاره دا کار زکوم الله به چلی. نو رب العالمین داسې یو فضا راوستلې ده چې د دې خوشحالي هغه د خاص فدایانو یو نمونه وه او د خاص شهیدانو بیا خاص د لوګر د ټولو ولایتو شهیدان. د لوګر ځایي مسؤلین هم د دې مدرسې په بنسټ ډبرې ایښودو خوښ دي او وایي چې سیمه ییزې ادارې د ټولو دیني او علمي مرکزونو ملاتړ کوي. منظور مې دا ورونو مدرسه د دین په څومره اساسات چې دي دا ټولو کې حق دی اولید لري. نو دغه مدرسه چې کومه جناب مولوي صاحب احمد الله زاهد صاحب شروع کړې ده نو اولنې دته بیا د مجلس ټولو ګډونوالو او د لوګر ټولو ولسونو د مبارکي وایم. ډېره دې نه وي چې دا دیني مدرسه د وخت له غوښتنو سره سمه په 1.1 جریب ځمکه باندې په څو پوړونو کې جوړیږي.